غوره ملګری. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنه اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د ذهنیت کتاب له 10مې برخې سره ستاسو خدمت ته راغلی یم. اوریدونکو، د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: ورزشي ځیرکتیا. تاسې ښایي دا وګڼئ چې د ورزش نړۍ باید د تمرین او ودې او د ذهن او عمل ترمنځ اړیکې ته وګوري او پر طبیعي فزیکي وړتیا ډیر زیات ټینګار ونه کړي. خو داسې ښکاري چې هغوی د دې له لیدلو ځان ساتي، لکه څنګه چې مالکوم کلوډل اشاره ورته کوي. دلیل یې ښایي دا وي چې خلک د ترلاسه شوو وړتیاو پر ځای طبیعي استعدادونو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه وایي زموږ په فرهنګ کې چې څومره د فردي زیار او هلو ځلو په اړه خبرې کیږي، هومره طبیعي استعدادونو ته ډیر درناوی کوو. زموږ دا انګیرنه خوښیږي چې اتلان او بوتان موږنې داسې انسانان دي چې تر موږ متفاوت نړۍ ته راغلي دي. موږ هغوی ته د نسبتا عادي افرادو په سترګه نه ګورو چې ځانونه یې په خارق العاده انسانانو بدل کړي دي. داسې ولې نه ده؟ زه خو وایم چې داسې فکر ډیر خوندور دی. حتی کوم متخصصین چې د انسان د ذهن د ونډې پیژندو ته لیواله دي، هغوی هم ټینګار کوي چې هر څه ذاتي یا طبیعي دي. ما چې د امریکایي ګریډرون فوټبال د مشهور لوبغاړي مارشل فالک په اړه مقاله ولوسته، نو تاثیر یې راباندې وکړ. دی لومړنی لوبغاړی و چې په 4 پرله پسې فصلونو کې د 2000 منډو او ایوارډونه ترلاسه کړي وو. دا مقاله د 2002 میلادي کال د امریکایي فوټبال سیالیو په وخت کې لیکل شوې وه چې د فالک خارق العاده مهارت ته پکې اشاره شوې وه. دا پکې ویل شوي و چې فالک څنګه په 22 تنو کې چې منډې ترړې وهي د هر یو ځای پیژني، نه یوازې په دې پوهیږي چې هغوی چیرې دي، بلکې په دې هم پوهیږي چې اوس په څه اخته دي او د څه کولو نیت لري. د هغه د ټیم د ملګرو په وینا هغه هیڅکله تېروتنه ونه کړه. باور نه کیږي هغه څنګه دا کار کوي. لکه څنګه چې فالک په خپله وایي هغه کلونه وخت د فوټبال په لیدلو تیر کړ. حتی په ښوونځي کې له نږدې د فوټبال د لیدلو لپاره په لوبغالي کې د پلورونکي په توګه کار پیدا کړ. سره له دې چې هغه کار یې بد راته، لوبه به یې چې لیدله تل به یې له ځانه دا پوښتنه کوله چې داسې لوبې ولې کوو؟ ولې دا رقم حمله کوو؟ هغوی ولې داسې کوي؟ ولې داسې کوي؟ فالک وایي دې پوښتنو زه په فوټبال کې ژور ښکیل کړم. د یو مسلکي لوبغاړي په توګه یې هیڅکله پوښتنې او پلټنې بس نه کړې. فالک خپل مهارتونه په واضح ډول د خپلو پراخو پلټنو او مطالعې نتیجه ګڼي. لوبغاړي او روزونکي ورته په کومه سترګه ګوري؟ د خدای ورکړې په توګه. د لوبډلې یو پخوانی ملګری یې وایي زه چې تر اوسه له کومو لوبغاړو سره لوبېدلی یم، مارشال پکې لوړه ځیرکتیا لرله. نورو یې د هغه د دفاعي صف صحیح تشخیص د پوهې ډالۍ ګاڼه. یو روزونکي یې د مهارتونو د ستاینې په لړ کې وویل هغه چې کوم مهارتونه کوي ټولې د فوټبال طبیعي ځیرکتیا ته اړتیا لري. کرکټر: آیا داسې طبیعي استعدادونه او ورزشکاران ګنې نشته چې دا هر څه پکې له همغه لومړي سره په طبیعي ډول موجود ښکاري؟ هو شته. او لکه څنګه چې د بیلی بین او جان مک اینرو په اړه وویل شول، کله کله دا بده وي چې دا خلک د خپلو وړتیاو له امله ډیر ستایل کیږي او د ځان د ودې او پرمختګ لپاره زیار ویستلو ته چندانې اړتیا نه ویني. نو په دې خاطر ډیر زر د ثابت ذهنیت په دام کې نښلي. د 1946 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ځغاستې اتل بروس جینر وایي که کور مغزه یعنې هغه کس چې په لیک لوست سر نه خلاصیږي نه وایي ښایي لوبې مې نه وای ګټلې. که مې د کاغذ له مخې متن لوستی شوی نو هغه کار به راته اسانه نه وای، بیا به راته ورزش هم اسانه ښکاره کېدلی او هیڅکله به مې دې ته پام شوی نه وای چې په ژوند کې مو زیار او سختۍ مخ ته بیایي. د طبیعي وړتیا خاوندان د خپلې دغې برترۍ له امله زیان ویني. دا نه زده کوي چې زیار څنګه وباسي او له خنډونو سره څنګه مقابله وکړي. دا د پیډرو مارټینز کیسه وه چې د بوسټن ریډي ساکس د فیسبال لوبډلې مشهور پیچر وو. د په داسې وخت کې ځان تباه کړ چې لوبډلې ورته تر ټولو ډیره اړتیا درلوده. خو دا تر دې هم لویه د هغه د کرکټر اړوند کیسه ده.
د نیویارک ټایمز او بوسټن ګلوب د لیکوالو یوه ډله په الوتکه کې بوسټن ته روانه وه. زه هم ورسره وم. هغوی په 2003 میلادي کال کې د نیویارک یانکیز او بوسټن ریډ ساکس ترمنځ د پلی آف لوبې ته روان وو. هغوی د کرکټر په اړه غږېدل او ټولو دا منله چې د نیویارک یانکس لوبغاړي دا کرکټر درلود. په خبرو کې دا کیسه راواخیسته چې یانکیانو 2 کاله مخکې د نیویارکیانو لپاره څه کړي وو. د 2000 میلادي کال د اکتوبر میاشت وه او نیویارکیانو تازه د 11 سپتمبر پیښه تجربه کړې وه. زه هلته وم او زموږ رواني حالت ډیر خراب و. هیلې ته مو اړتیا درلوده. ښار دا اړتیا درلوده چې یانکیان ورته په نړیوالو لوبو کې یو څه وکړي، خو هغوی هم دې پیښې ستړي او خفه کړي وو. داسې ښکارېده چې هیڅ هیله یې نه درلوده. زه نه پوهېږم چې له کومه یې کړه، خو دغه ځواني یې پیدا کړه او ټیمونه یې یو بل پسې مات کړل. هرې بریا به موږ ورو ورو ژوند ته راګرځولو او د راتلونکي په اړه یې لا ډېره هیلهمندي راکوله. هغوی چې زموږ د اړتیا له مخې انګېزه موندلې وه. لومړی یې د امریکا د ختیځ او وروسته یې د امریکا په لیګ کې او ورپسې د نړۍ په کچه اتلولي وګټله. دوی زړورتیا ښودل او تقریبا له ټولو ستونزو سره بیا هم بریالي وو. له یانګز لوبډلې ټولو کرکه کوله. ټول هیواد یې پر ضد دی. زه هم په همدې ضد کې رالویه شوی یم، خو تر هغې وروسته مجبوره وم چې خوښ یې کړم. له کرکټر څخه د ورزش لیکوالو موخه دغه وه. ورزشي لیکوالو وویل کرکټر یعنی په داسې حالاتو کې د قوت لټول او ترلاسه کول چې هر څه ستاسې پر ضد وي. په سبا ورځ د بوسټن لوبډلې نازولي فیچر پیډرو مارټینز دا وښودله چې څه شی کرکټر نه دی او په دې توګه یې کرکټر تعریف کړ. د امریکا د لیګ اتلولي تر بوسټن ریډ ساکس بل هیچا ډیره نه غوښتله. هغوی 15 کاله په هیڅ یو نړیوال لیګ کې نه و بریالي شوي. یعنی له هغه وخته چې د ساکس خاوند هیری فریزي بیټروټ د پیسو لپاره په یانکیانو خرڅ کړ چې براډوي پرې تمویل کړي. په هغه وخت کې د غوره چپ پیچر چې روټ وو ډیر زیات بد وو، خو هغه په منفور دښمن خرڅاوه. یانکیان په بیسبال کې پورته لاړل او بریاوو ته دوام ورکړ. داسې ښکاري چې په ډیرو زیاتو نړیوالو سیالیو کې بریالي شي. خو بوسټن یوازې 4 نړیوالو سیالیو او 2 پلی آفونو ته لاره ومونده. هغوی به تل بایلله او دغه بایلات ډیر زر خواشینونکي وو. په ډیره سختۍ به یې ځان بریالیتوب ته نږدې کړ او بیا به سره خواره واره شول. اوس یې بالاخره د خپل سیال د ماتولو یو بل فرصت موندلی وو. که بریالي شوي وای نړیوالو سیالیو ته به یې سفر کړی وای او یانکیان به په خپل کور کې پاتې شوي وای. د هغوی ټولې هیلې پیډرو مارټینز ته وې. اصلا د سیالیو په پیل کې هغه جادو مات کړی وو. خو داسې ښکارېده چې تر یوې ښایسته لوبې وروسته مارټینز ورو حوصله بایلله او تر خپلو سیالانو وروسته پاتې کېده. هغه څه وکړل؟ یو کس کریم ګارسیا یې په بال وویشت او بل خورخه پوساده یې وګواښه. همدارنګه یې د مقابل ټیم روزونکی 22 کلن دان زیمر پر ځمکه وغورځاوه. لکه څنګه چې د نیویارک ټایمز لیکوال جیکاري ولیکل، موږ ویل چې په دې تاریخي لوبه کې به پیډرو د راجر پر وړاندې ګورو، خو دا تمه هیچا نه لرله چې پیډرو به د ګارسیا پوساده او زیمر ګوري. حتی د بوسټن لیکوال هم حیران وو. د ګلوب دن شایګوسي پوښتنه وکړه د ریډ ساکس پلویان به اوس کوم یو انتخابوي؟ راجر کلمنس چې خپل حوصله یې وساتله د مسلکي کس غوندې چلند یې وکړ او له ښکاره غوسې سره یې بیا هم خپل ټیم ته بریا وګټله. که مارټینز چې د ماشوم غوندې تر حوصلې بایللو وروسته یو کس وهي او بل ته ګوته څنډي ورته وایي په دې پسې ستا وار دی، د ریډ ساکس پلویان دا اورېدل نه غواړي. خو مارټینز له شرمه ډک چلند وکړ او بیسبال یې وشرماوه. هغه په دې کار نه رټل کیږي ځکه چې هغه پیډرو دی او د ریډ ساکس اصل دفتر د دې چارو وړتیا ورکوي. آیا مارټینز یو ځل درېدلی او دا یې منلی شول چې تېروتنه یې کړې ده؟ د بیلی جین غوندې مارټین هم نه پوهېده چې نارامي څنګه وزغمي، نه پوهېده چې څنګه فکر وکړي او مهمه ماته په بریالیتوب بدله کړي، او نه د بیلی جین غوندې په خپلو تېروتنو اعتراف کولی شو چې زده کړه ترې وکړي. ځکه د دې ټولو پر ځای غوسه وکړه. یانکیانو لوبه وګټله او بالاخره په پلی آف کې په یوه نومره ګټونکي شول. په الوتکه کې ناست ورزشي لیکوال پر دې متفق و چې کرکټر یې هر څه دی، خو اعتراف یې وکړ چې نه پوهېدل له څه شي سرچینه اخلي. خو زه فکر کوم تر اوسه چې متوجه شوی یم کرکټر له ذهنیت څخه سرچینه اخلي.
اوس دومره پوهیږو چې یو ذهنیت شته او خلک په دې ذهنیت کې په خپلو استعدادونو او خپله ځانګړتیا کې ډوبېږي. بد وضعیت چې راشي خپله وړتیا او تمرکز بایلي او څه چې غواړي او خصوصا چې ټیم وال او مینوال غواړي هغه ټول له خطر سره مخ کوي. پر دې هم پوهیږو چې یو بل ذهنیت شته، هغه له خلکو سره دا مرسته کوي چې له ماتې سره مبارزه وکړي، ښې ستراتیژي ورښیي او هغوی داسې لوري ته وړي چې په ګټه یې وي. صبر کیسه لا ختمه نه ده. یو کال وروسته ریډي ساکس او یانکیان سره مخ شول. هر ټیم چې له 2 څخه 4 لوبې ګټلې وای د امریکا د لیګ اتلولي خپلوله او نړیوالو سیالیو ته وتل. یانکیانو 3 لومړۍ لوبې وګټلې او داسې ښکارېدل چې د بوسټن تحقیرآمیزه برخلیک به بیا تکرار شي. خو هغه کال بوسټن خپل اصلي ستوری ګواښلی و. هغوی یوه لوبه بدله کړه، د بلې هم هڅه وکړه، هیچا دا نه غوښتل. خو هغوی دا پیغام ولیږه چې دا لوبډله ده، د ستورو ډله نه ده، موږ د یو بل لپاره خواري کوو. 4 لوبې وروسته بوسټن ریډ ساکس لوبډله د امریکا د لیګ اتل او بیا نړیواله اتله شوه. دا له 1904 میلادي کال راهیسې لومړی ځل و چې بوسټن د اتلولۍ په سیالیو کې یانکیانو ته ماتې ورکړې وه او دوی خبرې وښودلې. لومړی دا چې هغه بدي ختمه شوې وه او دویمه دا چې کرکټر زده کیږي. د کرکټر په اړه څو نورې خبرې. راځي چې پیل پیټ سمپراس او د ودې له ذهنیته وکړو. په 2000 میلادي کال کې سمپراس په ومبلډن کې و او د ګراند سلم ټینس سیالیو کې د خپلې 14مې بریا هڅه کوله. که یې ګټلې وای نو د رای ایمرسن د 12 سیالیو د ګټلو ریکارډ یې ماتاوه. که څه هم سمپراس فاینل ته لاره ومونده، خو په ټورنمنټ کې لوبې نه وې کړې او د ځوان او تکړه پیټریک رافلر په مقابل کې پر خپل چانس ډیر ډاډه نه و. سمپراس لومړی سیټ وبایله او په دویم سیټ کې بایلا ته نږدې و. هغه په اضافي وخت کې 1.4 وروسته پاتې و. هغه په اضافي وخت کې له 1.4 وروسته پاتې و. حتی ویل یې ما خپله داسې احساسوله چې لوبه مې له لاسه ووتله. که پیډرو مارټینز وایي څه به یې کول او سمپراس څه وکړل. لکه څنګه چې ویلیام روډن وایي هغه داسې یو چارچوب لټاوه چې له سختو شرایطو سره په مخ کېدو کې مرسته ورسره وکړي. سمپراس وایي کله چې میدان بدلوي او په تیرو لوبو فکر کوي چې لومړی سیټ دی بایللی دی او پاتې 3 سیټه به ګټي، دلته یو وخت وي چې انسان په خپلو تیرو تجربو فکر وکړي او له دې سختو شرایطو وتلی شي. سمپراس ناڅاپه 5 نمرې واخیستې، بیا 2 نورې نمرې واخیستې، دویم سیټ یې وګاټه او وژغورل شو. روډن وایي سمپراس دی واتل ټولې ځانګړنې وښودلې. د لومړي سیټ بایلل، ماتې ته د نږدې کېدو خطر منل، بیرته راتګ او جشن مانځل. جیکی جیونر کیرسی په تیرو نړیوالو سیالیو کې د سالنډۍ له حملو سره بیا هم ځان ولاړ وساته. د 800 مترو منډه یې ووهله. په سیالیو کې وروستۍ شیبې وې. کله چې پوهه شوه چې د سالنډۍ حمله پرې راځي نو ځان ته یې وویل خپل لاسونه پم کوه، دومره بده نه ده، نو مخکې ځه، ته یې کولی شې، لویه حمله در باندې نه راځي، ته کافي هوا لرې، ته دا سیالي ګټلی شې. جیکی یوازې په دې پاتې 200 مترو کې چې څومره تیزه منډه وهلی شي وی وهه. هغه په ټوله لاره ځان ته دا ویل چې بریالی شه. سره له هغې سیالۍ او ستونزو چې ما تجربه کړي باید ووایم چې دا مې تر ټولو لویه بریا ده. که مې رښتیا غوښتلی نو باید ترې وتلی وای. د هغې د اولمپیک په وروستۍ سیالۍ کې یوه بده پیښه وشوه. د پښې ورونې ټپي شو چې له امله یې هغې سیالي پرېښوده او دې کار ډېره خفه کړه. په کومو سیالیو کې چې په کار وه هلته نوره نه وه. خو آیا څو ورځې وروسته یې په اوږد ټوپ کې ګډون کولی شو؟ 5 لومړي ګامونه، ټوپونه یې ښه نه وو، په هېڅ صورت د میډال ګټلو په کچه نه وو. خو 6م ټوپ یې د برونزو میډال وګاټه چې تر سرو زرو ډېر ارزښتمن وو. د 6م ټوپ زور راکې د تیرو کلونو له زړه ماتېدو را پیدا شو. خپل ټول دردونه مې راټول کړل او په یو قوي عمل مې بدل کړل. جوینز کیرسی هم د یوې اتلې ټولې ځانګړنې وښودلې: ناکامي، ماتې ته د نږدې کېدو خطر منل، راګرځېدل او وروستۍ بریا. اوریدونکو د غوره ملګري خپرونه له سپوږمۍ راډیو اورئ. د اتل کرکټر، زړه، هوډ او ذهن
نومونه ورته ډیر اخیستل کیږي خو په اصل کې هماغه یو شی دی. دا هغه شی چې ستاسو د عمل کولو لامل کیږي او تاسو د دې وړ کوي چې کله مو ورته تر هغه وخت ډیر اړتیا وي دا ولټوي او پیدا یې کړئ. ستاسو یاد دی ماک انرو موږ ته وویل چې څنګه هر څه ګډوډ شول او هغه خپل هره بایللې لوبه وبایلله، کله به یخني وه او کله ګرمي، که به غوسه او کله به ذهن ګډوډ و. خو لکه څنګه چې بیلی جین کینګ راته وایي د اتلولۍ نښه په داسې حالاتو کې بریالي کېدل دي چې هیڅ شی هم سم نه وي. هغه وخت چې تاسې پکې سمه لوبه نه کوئ او احساسات مو هم سم نه وي. دا د هغه له لوري د اتلولۍ د معنا په څرنګوالي د پوهېدو کیسه ده. کینګ د فارست هیلز په پایلوبه کې د هغه وخت له مشهورې څېرې مارګریټ سره لوبېدله. کینګ له هغې سره څو ځله لوبېدلې وه او یوازې یو ځل یې ماتې ورکړې وه. په لومړي سیټ کې کینګ په زړه پورې لوبه وکړه، هیڅ نمره یې ورنه کړه او لوبه یې په ښه ډول کنټرول کړه. ناڅاپه چې سیټ ختم شو سمیټ ګټونکې وه. په دویم سیټ کې کینګ بیا پر لوبې برلاسې وه او د ګټې کوښښ یې کاوه. دا چې تر څو خبرېدله سمیټ ترې سیټ او لوبه دواړه ګټلې وو. لومړی کینګ هکه پاکه وه ځکه تر دې دمه یې پر لوبې داسې برلاسی نه و موندلی. خو وروسته چې پر یو څه پوهه شوه نو حیرانه شوه. سمدستي پوهه شوه چې اتل چاته وایي. هغه څوک چې د اړتیا پر وخت د خپلې لوبې کچه لوړولی شي. جینیکی جوینر کیرسی هم د کشف خوند لیدلی و. هغه 15 کلنه وه او د نوو راغلو د اولمپیک په سیالیو کې لوبه کوله. هغه وخت هر څه په وروستۍ برخې یعنې 800 متره منډې پورې تړلي وو. دا هغه برخه وه چې کیرسی ترې ویره لرله. کیرسی ډېره ستړې وه او له یوې داسې مسلکي منډې وهونکي سره یې سیالي کوله چې تر دې مخکې ورسره نه وه مخامخ شوې. خو دا ځل یې دا کار وکړ. فوقالعاده احساس مې درلود. دا مې ثابته کړه چې که په رښتیا یې وغواړم نو ګټلی یې شم. هغې بریا دا راوښودل چې نه یوازې د هېواد له تکړه ورزشکارو سره سیالي کولی شم بلکې که هوډ وکړم بریالی کېدی هم شم. بیا هم زیاتره په نړۍ کې د فوټبال غوره ښځینه لوبغاړې بلل کیږي. هغه وایي چې پوښتنه ترې کیږي مهم شی چې د فوټبال لوبغاړی باید ولري څه شی دی؟ هغې دستي ځواب ورکړ ذهني استقامت او له دې موخه طبیعي یا ذاتي وړتیا نه ده. کله چې 11 لوبغاړي تا ته زیان در رسول غواړي، کله چې ستړی او ټپي، کله چې لوبڅاران ستاسې پر خلاف وي، خو بیا هم دا یو شی نه پرېږدي چې پر تاسې اغیز وکړي. دا کار به څنګه کوئ؟ د دې کول باید زده کړئ. هم وویل دا د فوټبال یو تر ټولو سخت اړخ دی او زه په هر لوبه او هر تمرین کې هڅه کوم. په هر صورت آیا هم ځان په نړۍ کې د فوټبال لویه لوبغاړې ګڼله؟ نه. په همدې خاطر یې وویل ښایي چې یو ورځ شم. په ورزش کې تل داسې حالت راځي چې له انسان سره دوه انتخابه وي، یا یې وګټه یا یې وبایله. یعنې یا یې باید لوبغاړی لوبه وګټي یا یې باید هر څه وبایلي. د ګلف مشهور لوبغاړی په خپل مسلکي ژوند کې زیاتره له داسې حالاتو سره مخ شوی دی او په سیالۍ کې د پاتې کېدو لپاره یې بې نقصه ګزارونه یعنې شاټونو ته اړتیا لرله. فکر وکړئ هغه به څو داسې ګزارونه بایللي وي؟ یوازې یو. دا د اتلولۍ ذهنیت دی. په دې طریقه کې هغه خلک بریالي کېږي چې د خپلو سیالانو هومره تکړه نه وي. یو وخت چې ووډن لا هم د لیسې روزونکی و، یو لوبغاړی په دې خاطر ترې خفه و چې په لویو لوبو کې برخه نه ورکوله. دا لوبغاړی ایډي پاولسکي نومېده او ووډن ته یې زارۍ وکړې چې په یوه لوبه کې چانس راکړه. هغه ورسره ومنله او ورته یې وویل صحیح ده، تا ته یو چانس درکوم او سبا بېګا ته دې د فورټ وین سټرال پر وړاندې لوبوم. ووډن وایي ناڅاپه حیران شوم چې دا خبرې له کومه راغلې. په انډیانا کې 3 ټیمونو د لومړي مقام ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالۍ کولې چې یو پکې د دې ټیم او یو پکې فورټ وین سټرال و چې سبا یې ورسره سیالي وه. په سبا شپه ووډن ایډي ته وخت ورکړ او داسې فکر یې وکړ چې تر یوې یا 2 دقیقو ډېر ته به رانه وړي، ځکه خصوصا د فورټ وین له آرمسټرانګ سره یې لوبه کوله چې د خپل ایالت تکړه لوبغاړی و. ووډن وویل ایډي زما نظر په واقعي معنا بدل کړ. آرمسټرانګ د خپل مسلکي ژوند تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې. ایډي 12 نمرې واخیستې او زموږ ټیم د فصل تر ټولو ښه لوبه نندارې ته وړاندې شوه. خو د نمرو اخیستو تر څنګ یې دفاع او لوبه کول هم عالي و. ایډي بیا هیڅکله له لوبې بهر ونه ساتل شو او د راتلونکو 2 کلونو لپاره یې د ارزښتمن لوبغاړي لقب واخیست. د ټولو خلکو کرکټر درلود، هیڅ یې ځان خاص نه باله او دا یې نه ویل چې د ګټې له حق سره زیږېدلی دی.
دوی سخت زیار ایستلی وو او دا یې زده کړي وو چې په سختو شرایطو کې څنګه خپل تمرکز وساتي. هغه خلک وو چې د اړتیا پر وخت یې ځان ته تر خپلو عادي وړتیاوو ډېره وده ورکړې وه. په اوج کې پاتې کېدل کرکټر تاسې اوج یا لوړو څوکو ته د رسېدو او هلته د پاتې کېدو وړ کوي. ډاریل سټرابري، مایک ټایسن او مارټینا اوج ته ورسېدل خو هلته پاتې نه شول. آیا دلیل یې دا نه دی چې هغوی شخصي ستونزې او زیانونه لرل؟ هو، خو ډېر نور اتلان هم دا لري. د ګلف لوبغاړی بین هوګن بس وواهه او سخت ټپي شو خو بیا یې هم ځان لوړو څوکو ته ورساوه. روزونکي جون ووډن وویل زه په دې باور یم چې وړتیا مو لوړو څوکو ته رسولی شي خو هلته د پاتې کېدو لپاره کرکټر ته اړتیا ده. دا اسانه ښکاري چې انسان دې په خپله بې له کوم تیاري هغه ځای ته ورسیږي خو د ډېرو هلو ځلو او خصوصا اوج ته د رسېدو پر وخت د هلو ځلو لپاره بیا کرکټر ته اړتیا ده. که د کوم لوبغاړي یا ټیم له پرله پسې بریاوو خبرېږئ نو په دې پوه شئ چې د هغوی کرکټر تر وړتیا ډېر ګټونکی دی. راځئ کرکټر ته لږ نور هم متوجه شو او دا وګورو چې ذهنیت یې څنګه رامنځته کوي. سټوارټ بیډل او همکارانو یې د ورزشي استعداد په اړه د ځوانانو ذهنیت مطالعه کړ. د ثابت ذهنیت خاوندان په دې باور وو تاسې د ورزشي استعدادونو یوه ټاکلې کچه لرئ او د دې کچې د بدلولو لپاره ډېر څه نشئ کولی. که په ورزش کې ښه کېدل غواړئ نو طبیعي وړتیا باید ولرئ. په مقابل کې بیا د ودې ذهنیت خاوندانو دا منل چې که تاسې ډېره هڅه وکړئ نو په هغه صورت کې مو د ورزش وړتیا زیاتېدای شي. په ورزش کې د بریالیتوب لپاره باید تخنیکونه او مهارتونه زده کړئ او منظم تمرین یې وکړئ. د ودې د فکر خاوندان هغه خلک وو چې ډېر کرکټر او ډېره زړورتیا یې ښودله. دوی د اتلولۍ ذهنیت درلود. په څه معنی؟ پر دې د پوهېدو لپاره باید د ورزشي څېړونکو موندنو ته مراجعه وکړو. اوریدونکو نننۍ خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان. غوره ملګری